تازه روسیې د درېیمې نړیوالې جګړې خبرداری ورکړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. روسیه درېیمه نړیواله جګړه به سخته ویجاړونکې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې که چیرته درېیمه نړیواله جګړه پیښه شي نو دا به یوه اتومي جګړه وي او سختې ویجاړۍ به رامنځته کړي. هغه زیاته کړې ده که چیرته اوکراین اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي نو بې له شکه چې روسیه به له واقعي ګواښ سره مخ او دا چاره به د ټولې سیمې او نړۍ لپاره هم خطرناکه تمامه شي. هغه ټینګار کړی دی چې د روسیې اټومي ځواکونه په تیارسۍ حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به برید هم وکړي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.